د دې زمانې دا دروغجن مولیان چې په دې نیټ باندې ډېر راځي د دروغو خوبونه ییني خوب کې مې دا ولیدي پلاني کانفرنس ته نبی علیه السلام وایي ورشئ او خوب کې مې دا ولیدي چې نبی علیه السلام د پلانۍ پارټۍ جنډه راله راکړې او ملا صاحب چې دې جنډې ډېر خیال ساته او خوب کې مې دا ولیدي چې پلانۍ پارټۍ مولوي صاحب یې راته وښودو چې ګوره د دې امیر صاحب او د دې صدر صاحب به ډېر خیال ساتئ دا ټول خو کذابان دي دروغجن دي تجربې پې وشوې خپلو مولیانو پې ردونه وکړه چې دا کذابان دي او کله د نبی علیه السلام توهین هم کوي دا ظالمان په دې طریقه دلته چېرته کم یو بد عقیده او بدبخته پیر دی هغه چېرته خوب لیدلی د نبي علیه السلام باره کې اوس په دې نټ چلېده دا یو څو ورځې مخکې چې په هغې کې نبي علیه السلام مې ولیده نعوذ بالله او د هغې د عورت کشف شوی او دا چل شوی او کپړه پې واچولی شو دا ټول مبتدعین دي ګمراهان دي دا صوفیه چې څومره دي صوفیه په چا کې چې صوفیت راغی دا خبره زه د ضد او عناد نه کوم الحمدلله دا زه په دلایلو په بصیرت کومه چا کې چې د صوفیت نظریه راغله د پیرۍ او مریدۍ او دا بیعتونه د پیرانو کول لاس نیوکې ماس نیوکې دا غلط نظریات چې په کم چا کې رادن نشي د دوی ټول دین په دروغو په خرافاتو او په خوبونو باندې بناوي تاریخ د دې خلکو وګورئ دا خلک قرآن او حدیث ته نه ګوري موږ ورته د الله د کتاب د میز نه لګوو زموږ نه مني کنځلې راته کوي موږ ورته د صحیح بخاري حدیث وایو را سره نه مني کنځلې کوي او دی ورته د خېټې نه لګی دی او بیګای په ډکه خېټه خوراک کړی او څه لیدلي دي او وایي ما داسې ولیده هغه مني ورسره سبحان الله مو ته وایي نو دا د دې خلکو هغه دین دی چې د دې دپاره دوی د پیغمبر پروام نه ساتي هلکه نو چې خوب دې ولیده نو ته څه پیغمبر یې چې ستا خوب وحي ده او چې داسې غلط خوب دې لیدلی دا د شیطان د طرفه دی دا مه بیانوه نبي علیه السلام فرمایي خوبونه په درې قسمه دي یو هغه خوب دی چې نیک خوب دی د الله نبی فرمایلی لم يبق من النبوة الا المبشرات پیغمبري ختمه شوې ده بل پیغمبر دنیا ته نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت سلسله ودرېدله خو زیري پاتې دي زیري ورکوونکي الا المبشرات مبشرات پاتې دي صحابه عرض کوي یا رسول الله ما المبشرات ای د الله رسوله دا مبشرات څه ته وایي دا زیري ورکوونکي څیزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل الرؤیا الصالحه دا نیک خوبونه دي یراها مسلم او ترى له چې په خپل یو مسلمان ویني یا د ده په باره کې بل سړی ویني تا ته یو سړی وایي چې هلکه ته ما خوب کې ولیدلی چې داسې په کعبه کې په حرم کې د طواف کولو یا دعوت دی کولو یا داسې منځونه دی کول یا داسې یو بل نیک حالت کې ویني یا په خپله ځان ویني نو دا یو زیری دی نبي علیه السلام فرمایي دا ښه خوب دی دویم قسم خوب هغه دی چې هغې ته شیطاني خوب وایي چې تا پریشانه کي او هغه د یېرې او د ګبراهټ او قسمه قسم خوبونه سړي له راځي ګډوډ او کله کله انسان خوراک ډېر کړی د شپې به له ډکه خېټه چې ویده شي بس بیا به دا ګډوډ خوبونه یې نه ځکه هلته په معده او په دماغو دی بوج دی ګیس دې سر ته ختلی دی بس دغه ګډوډ خوبونه به یینې نو په زول خوب چې دی ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته پریشانه کړي نو دا چاته اړو وایم اعوذ بالله ووایه او دا اړخ دې بدل که او بس سوچ فکر ورته مه کوه دا د شیطان د طرفه سې پریشانه کړي او دریم خوب چې دی هغې ته حدیث النفس وایي حدیث النفس معنا دا ده چې د ورځې تا په یوه خبره کې ډېر سوچ کړی دی تا ته څه پریشاني ده یا چا سره دې لانجه ده او د هغې باره کې سوچ وکړې بیا د خوب کې هغه حالات راځي هغه ستا د دې ذهن د سوچونو د لاسه داسې کېږي نو صرف د یو خوب نبي علیه السلام صفت کړی چې ښایسته خوب دی چې خپل ځان په نیک حالت کې ویني یا د بل څوک ویني او ډېر خلک دا دعوې کوي چې مونږ نبي علیه السلام خوب کې ولیده او بیا ورله دلیل کې حدیث وایي د حدیث نه غلطه فایده اخلي د دې حدیث نه ډېر خلک غلطه فایده اخلي او د عوام هم پې نه پوهېږي د عوام هم دوکه شي وایي مولوي صاحب خو حدیث ویلو حدیث دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زه په خوب کې ولیدلم نو د زه حقیقت کې ولیدلم او شیطان زما شکل نشي جوړولی شیطان زما په شکل او صورت کې نشي راتللی نو دې خبرې ته خو لږ سوچ وکړه په دې حدیث کې پتا باندې رد دی دې وجې نه به صحابو دا طریقه وه چې چا به دا دعوه وکړله دا د صحابو طریقه وه دا زما نه ده چې مونږ پسې خلک لګیا دي مونږ چې دا خبره کوو بیا خلک ردې بدې وایي صحابو ته به چې چا وویلي کوم تابعي به وویلي بل چا به وویلي چېره ما په خوب کې نبي صلی الله علیه وسلم ولیده صحابي به ورته ویل ما ته چهره بیان کړه د نبي علیه السلام څنګه دې لیدلی که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه چهره مبارکه وه
که هغه شان ته دې لیدلی نو بس دا نبي علیه السلام تا لیدلی او چې کله تا ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چهره مبارکه د سره معلومه نه ده نو د دې حدیث معنا دا ده چې نبي علیه السلام فرمایي شیطان زما شکل نشي جوړولی زما هیئت او حلیه مبارکه نشي جوړولی الله ولا طاقت نه دی ورکړی خو ګوره شیطان دا کولی شي چې د بل چا شکل تا ته جوړ کړي د یو سپین ګیري د یو بزرګ او داسې غټ پټکې وي او داسې اوږد کمیس واچوي او تا ته ووایي چې زه پیغمبر یم دا دوکه درکولی شي او دا دوکه دغه پیرانو له ورکوي دا کوم چې پیران دي صوفیا دي ګمراهان دي شیطان یې په دې طریقه دوکه کوي لکه یو ځوان چې شیطان په کومه طریقه دوکه کوي د یو ښکلې جینۍ په شکل کې وله خوب کې راځي او بیا د غسل مسله ورته پیښه شي او سهار له بیا په ژمي کې لامبي او بیا ورته کنځلې کوي شیطان ته نو چې دې هلک له راغی خو شیطان و چې پیر صاحب له راغی نو پیغمبر شو نه تا هم شیطان راغلی پیر صاحب ځکه دا تا چې کوم شکل لیدلی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه نه ده ډېرو خلکو نه چې تپوس وکړي نبي علیه السلام دې څنګه ولیده و یاره تکه سپینه ږیرې وه تکه سپینه ږیرې وه او داسې کونټۍ ورسره وه یو اوږدې تسپې ورسره وي په ټول عمر کې نبي علیه السلام تسپې د سره په لاس کې ګرځولي نه دي نبي علیه السلام زمانه کې تسپې نه وي چې دا تسپې دې ولیدي معلومه شوه دروغ دي نبي دې نه دی لیدلی او ته چې وایې چې تکه سپینه ږیرې وه دا دې دروغ ویلی د نبي علیه السلام ږیره تکه سپینه نه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري وفات په ټیم کې چې وفات کېده صرف په ږیره مبارکه کې د شمار یو څو ډکي سپین شوي وو ټوله ږیره نه وه سپینه شوې توروالی پې غالب سپینوالی ډېر کم خال خال پکې ښکارېده خال خال پکې ښکارېده نو دا معلومه شوه چې تا نبي علیه السلام نه دی لیدلی بل څوک راغلی دی او دوکه یې کړلې او بیا لا د منبر په سر دا خرافات بیانې خلکو ته او بیا دا بعضې مولیان راپاسې نو ډولونه یې راواخسته هلکه چې د غلط خوب بیان کو خو رد پې وکړه که نه خو چونکې د پارټۍ دی که نه زموږ ملک خو پارټي بازي ده مسلک پرستی ده چې خپلې پارټۍ مولا دي خرافات هم بیان کړي نو خامخا به له پرتوګ ګوري او چې بل کس معمولي غوندې سخپه خویه شوي لا نه فتوې به پرې لګېدې فتو باران به شروع شي عجیبه خبره ده چې ستا د پارټۍ مولا دی او دا بکواس یې وکړو ټول اوس دلایل ګوري او یو لوی لوی مولیان چې دا زما عادت نه دی خلکو زه نومونه نه اخلم نه راله خوند راکوي دا دې وجې نه موږ شخصي رد په چا نه کوو زموږ رد په هغه عقیده او په هغه نظریه او په هغه باطل فکر وي زموږ د شخص سره کار نشته دا چې نومونه یې په کندوانو کې نه راتله هغې ورله دلایل ویل چې نه مړه داسې خوب خو امام بخاري هم لیدلی نو بیا به ته د هغه په باره کې څه وی امام بخاري چې وایي چې ما نبي علیه السلام خوب کې ولیده نعوذ بالله و امام بخاري وایي چې په نبي علیه السلام مچان بنګېدل او بڼېدل والعیاذ بالله دا ته چېرته نشي ښودلی الحمدلله زما په شان یو ادنا طالب العلم تا ته چیلنج درکولی شي په دې خبره کې چې ته چېرته دا نشي ثابتولی او د امام بخاري دا واقع دومره مشهوره ده چې په صحیح بخاري باندې چام شرح لیکلي کوم عالم دا خوب یې خامخا راوړی د امام بخاري ته پکې دا ثابته کړه چې په نبي علیه السلام مچان بنګېدل امام بخاري داسې نه وایي امام بخاري وایي ما خوب ولیده زما په لاس کې ببوزی دی وفي یدي مروحة زما په لاس کې یو ببوزی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کټ کې تشریف فرما دی او په دې کې مچان راځي کوشش کوي چې په نبی علیه السلام کینی ناس پې نه دي د الله بنده غلطه طریقه باندې خوب ولې بیانې د خپلې پارټۍ د مولا دفاع کې د خپلې پارټۍ د مولا د تحفظ دپاره اوس د پیغمبر بل توهین کې او په امام بخاري هم دروغ وایي د الله بنده امام بخاري وایي چې زه ولاړ یم لاس کې مې ببوزی دی دا مچان چې کله کوشش کوي چې په خوب نبي صلی الله علیه وسلم کیني زه ورته نه پرېږدم امام بخاري دا وایي زه ته دا شړم دا ببوزي باندې دا مچان شړم چې دا نبی علیه السلام باندې کینني خوږ انسان دی زموږ پیغمبر دی زه په دې باندې د مټ کېناستل هم نه برداشت کوم هغه داسې خوب بیانوي د الله بنده او ته ورله بل غلط رنګ ورکې او ته ورله نور رنګونه ورکې لګیای خو داسې ووایه که زموږ غلام دی غلط یې ویلي رد پې وکړه دروغ یې ویلی دي او بس شیطان یې لیدلی داسې ووایه دا خبره مې دې لپاره وکړه چې ډېر مسلمانان په دې باب کې په دوکه کې پراته دي د علماو هغه چې کومه ذمهداري ده هغه نه ادا کوي د خپلې پارټۍ او د تنظیم د وجې نه د خپلو مسلکونو او د فرقو د وجې نه حق نه وایي عوام یې په یو خبط کې اچولی دي په یو پریشانۍ کې اچولی دي د عوامو ته سوچه او صفا دین بیانول پکار
دا موضوع علماء ډېر اوږده لیکلي یو عالم په دې خوبونو مستقل کتاب لیکلی یو خو د ابن سیرین صاحب دی جدا دی تعبیرونو دی هغه نه بل عالم به کتاب لیکلی او په هغې کې دا ذکر کړي دي چې بعضې خلک په خوبونو باندې د الله دین غلطوي په دې موضوع کتاب لیکلی خوبونو نه دین جوړوي بعضې خلک فلانی کانفرنس ته نبی علیه السلام راغو فلانی جلسې له راغو فلانی اجتماع ته ویل چې لاړ شو فلانی جلسې له آدم علیه السلام راغو فلانی جنازې له آدم علیه السلام راغو د الله نه ویرېږئ د الله بندګان الله نه ویرېږئ دا تاسو څه کوئ دا دین نه څه لوبې جوړې کړي غرض مې دا دی یو د پیغمبر خوب دی یو زما او ستا خوب دی زما او ستا خوب د وحي نه ده زما او ستا په خوب نه دین زیاتېږي نه پې کمیږي زمونږ دا قوم داسې قوم دی یعنی بدقسمتي به ورته ووایم که چا ورته ویلې چې ما خوب کې ولیدې چې یو پیر صاحب خوب کې راغی او راته ویلې چې داسې کار وکړه ښه بس پې ور روان وایي فلاني قاري صاحب ویلي دي او قاري صاحب وایي کاري صاحب ویلي دي کاري صاحب خوب لیدلی کاري صاحب د خپلې دوکاندارۍ دپاره خوب ولیده چې ما ته یو بزرګ بس خوب کې راغی او 2 سیوانې راغلې چې به د یو سیوه باندې دا ولیکه به د بل دا ولیکه او چې د کومه سړي او د ښځې بچي نه کېده بس ورلی ورکه یو به یو وخوري بل به بل وخوري بچي به یې کېږي نو کاري صاحب دا خوب ولیدو نو بس دا کاري صاحب نعوذ بالله وحي پرې راغه کذاب دی دروغجن دی او ډېر لوی خرافات یې ویلي دي او د ده په دې خوب نه دین سیوا کېږي نه پې کمیږي نه د ده خوب حجت دی او په دې ځان مه ګمراه کوه چې خلک ور روان دي اوس به شوف سرکار دی شوف دمونه دي زمون قوم دومره احمق دی زمون قوم دومره بې عقله دی چې دین یې نه دی پېژندلی نو چې چا څه وویلی بس ورپسې به اما څنګه به چې مولانا بجلیګر صاحب ویلي وایي که د بازار په هغه سر کې یو کس وویلي چې زه الله یم نعوذ بالله و چې دې بل سر ته د بازار را رسېږي بندګان مې پیدا شوي وي دا داسې قمقل قوم دی سجدې به ورته لګوي او عبادتونه به یې کوي دا داسې قوم دی تحقیق خو نه کوي د خبرې